بیرغ ته احترام، یو ملت ته احترام دی، د یو ملت عظمت ته احترام دی. نو په دې اساس هر هیواد په خپل بیرغ کې خپلې نښې لري او افغانستان هم خپل بیرغ د تاریخ په اوږدو کې په خپلو نښو سوللی او تر اوسه پورې را روان دی. په افغانستان کې بیرغ ما تاسو ته وویل چې 4.5 کلن عمر لري او د امیر حبیب الله خان تر وخته پورې زموږ تور بیرغ و چې د تحت الحمایګۍ معنا یې درلوده. اعلیحضرت امان الله خان د انګریزانو سره جهاد وکړ، خپلواکي واخیسته او د خپلواکۍ په لومړیو کلونو کې هماغه بیرغ و. لیکن په 1307 کال کې د یو مستقل بیرغ د افغانستان دپاره جوړ کړ چې 3 رنګونه یې درلوده، تور، سور او شین. دا 3 رنګه بیرغ و. د تور رنګ معنا دا وه چې افغانستان یو وخت تحت الحمایه او د پردیو هیوادونو تر لاس لاندې و. د سره رنګ معنا دا وه چې افغان میړنی ملت راپاڅېد، مبارزه یې وکړه، جهاد یې وکړ، پردي له هیواده وایستل، وینې یې تویې کړې. دا د هغو نښه. او شنه برخه یې د دې معنا درلوده چې د ازادۍ نه وروسته یو هیواد آبادیږي. ازادي د آبادۍ مقدمه ده. یو هیواد هله آباد شي چې آزاد شي. نو په دې اساس دا 3 رنګونه اعلیحضرت امان الله خان ورته وټاکل او په منځ کې یې د وږو هغه ورکړله دایره، ځکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی. د هغو په منځ کې یې غرونه جوړ کړل، ځکه افغانستان یو غرنی هیواد دی. د دې غرونو د پاسه یو راختونکی لمر و چې افغانستان یو شرقي هیواد دی او په دې څنګ کې د الله او محمد نومونه هم لیکلي وو چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. تر دې وروسته د نادر خان په دوره کې هم د بیرغ همدا رنګونه وساتل شول، لیکن د منځ نښې بدلې شوې. د وږو دایره، د وږو د دایرې ترمنځ اسلامي بنا چې د هغو شاوخوا د هغو په منځ کې محراب و منبر و، بیرغونه او تورې دغه وه. بیا دا را روانه وه. د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې هم بیرغ همدا شکل درلود. کله چې داود خان په 1352 کال کې د جمهوریت اعلان وکړ، د افغانستان د بیرغ په جوړښت کې څه بدلون راوست. هغه دا چې د دې نه وړاندې د بیرغ ټوټې څنګ په څنګ اچول شوې وې، توره ټوټه، سره ټوټه او شنه ټوټه. لیکن ده دا واړولې او عمودي یې کړې. هغه وخت افقي وې، هغه وخت عمودي وې، د افقي کړې. د توره ټوټه بره راوړه، سره ټوټه یې منځته کړه او شنه ټوټه یې 2 برابره کړه. یعنې د تورو سرې په اندازه یې شنه ټوټه ور واچوله او په منځ کې یې بیا د وږو دایره ورکړه او د وږو د دایرې په منځ کې یو عقاب جوړ کړ چې د افغانستان تاریخي نښه ده. د عقاب په سینه کې محراب جوړ کړ، منبر یې جوړ کړ او ترې لاندې د افغانستان نوم راغی. دا د داود خان د وخت بیرغ دی. وروسته بیا تغییرات پکې راوستل شول. کله چې خلقیان راغلل، هغو د افغانستان بیرغ د روس د بیرغ غوندې تک سور کړه، سوټک و. د هغو په ځای د خلق کلمه پکې ولیکل. د پرچمیانو په وخت کې بیرته 3 رنګونه را ژوندي کړل، لیکن د منځ نښان یې بدل شو. د کارګرۍ یو څرخ یې پکې واچاوه. کله چې موجوده حکومت راغی، بیرغ یې بیرته 3 رنګه کړ، په منځ کې محراب و منبر او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یې پکې زیاته کړه. او اوس په دې شکل زموږ بیرغ زموږ ملي بیرغ دی. موږ درناوی ورته لرو او د دې بیرغ په سیوري کې به موږ خپل د خپلواکۍ ژوند